په خوست ولایت کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی ملي نندارتون د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هدایت او د خوست ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست په همغږۍ جوړ شوی دی. د یاد نندارتون د پیل په مراسمو کې د خوست مرستیال والي دغه نندارتون په جوړېدو خوښي وښوده او زیاتولی چې د اسلامي امارت په بیا حاکم کېدو سره په هیواد کې په هره برخه کې خپل تولیدات زیات شوي دي. ورستربل مو وطن د ځان بساینې په لور نږدې کیږي. نوموړی ویل چې په نږدې وخت کې به افغانستان په نړیواله کچه کورني تولیدات نورو هیوادونو ته هم صادر کړي. زموږ اقتصاد الحمدلله تر دې کچې ورسېدلی چې د شپېتو کلونو راتلونکې پروژې مو په څلور کلنه دوره کې الحمدلله تر 80 سلنې ورسېدلې. د یاد نندارتون جوړونکو زیاتوله چې اوس په افغانستان کې بشپړ امنیت دی د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده او نوموړی د افغان پانګوالو څخه غوښتنه کوي چې په خپل هیواد کې د پانګونې وکړي. په دې نندارتون کې د صنعت د بیلابیلو سکتورونو غرفې فعالې دي چې پکې د هیواد د تولیداتو محصولاتو ننداره کیږي. د خوست ولایت په شمول د خوست د ګاونډیو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو استوګن کولای شي چې 3 ورځې د دې نندارتون نه لیدنه وکړي، خپل تولیدات او محصولات ننداره کړي او ویې پیري. بل لور ته یاد نندارتون ته راغلي ګډونوال دا ډول برنامې ګټورې بللې او زیاتولی چې له دې لارې کولی شو چې نړیواله ته افغاني تولیدات وښودل شي. اکثره موږ غوښتنه خو دا ده چې تاسې اکثره خارجي تولیدات هغه کوئ، خپل وطني تولیدات تاسې وکاروئ. حتی دا چې د مالدارۍ دپاره هم د ملک دپاره مالداري هم زیاتېږي همدې سره. بل موږ خپل تولیدات بیخي زیات لرو، بیخي زیات لرو. نو کولی شئ چې بعضې کسان هغه مالدارۍ نه ګټه واخلي ځکه چې اوس موږ الحمدلله په خلبسات کې په خوست کې غټ پروسس لرو او 10-12 قسمه شی پروسس کولی شو. دا ډول نندارتونونه په داخل د افغانستان کې ډېر اهمیت لري تر څو د خپل تولیدات هیوادوالو ته وښایي او نړۍ ته وښایي په داخل د افغانستان کې کوم تولیدات لرو، کوم محصولات جوړیږي او ډېر ګټور دي دا ډول نندارتونونه. او د حکومت صنعت او وزارت څخه مداخله ده چې په داخل د افغانستان کې دا ډول نندارتونونه نور هم پراخ شي، جوړ شي. د یادونې وړ ده چې په یاد نندارتون کې 80 غرفې ایښودل شوي چې بېلابېل توکي پکې نندارې ته وړاندې شوي او 3 ورځې به دوام وکړي.